السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. مایي چې د دې ننني ولاګ شروع کړو، زموږ سره اوسئ. ولاګ خو شروع شو او دا چې کوم دی نو لینټر ورځ ده، د جومات ته لینټر. دا دلته کې دا باجري لړي او بره به خېجئ او اوس په خېجو بره ډېرې ته چې په ډېره کې څوک څوک دی او څه حل دی ښه نه د کلي بس دا ماحول مزه کې دا ډېره ده. اوس تاسو لیدلی شئ او دا وړوکي لالا دی، فاروق دی څل دی انو دی لینټر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیجی تاسو خیر؟ خیر دی الحمدلله. لینټر دی یو ناس جی او بس رالو موږ خدای کور جوړیږي چاته کینو او کینو لالا په سنو وي کنه نو ته څه وامه او دا لنټر د جمعه ته مونږ راغلی یو الله دې په خیر سره وکړي. امين. خان ماما به کوم روان دی؟ خان ماما به نن ځي. دغه میندا راغلی نانو دی میندا دا دی. میندا السلام علیکم. ماړه څه وي موږ خو دغه روزه تېره کړه جو فاروق ته څه یې پکې؟ زه بس شکر دی الحمدلله. جومات لینټر روان دی او د دې وخته پورې چې کوم کار وشو شکر دی بخیر سره وشو او نور د باقي کار دی الله پاک ته خیر سره وکړي. امين. وکلا السلام علیکم. سلمان خان څنګه چل دی؟ صحت ښه دی؟ برابر ټیک ټاک خیر خیر دی الحمدلله. تاسو ښه یې؟ یاره بس د جومات لینټر دی هغې له راغلي یو الله پاک دی په خیر وکړي. امين. کوم چې د وس خاوندان دي نو د الله د رضا لپاره په دې جومات کې چې ستاسو نه څه کېږي هغه پکې وکړئ. پلستر یې پاتې دی له پاسه د دې دغه مدرسې د مدرسې او پلان د جومات پلستر شوی دی، له پاسه صرف د مدرسې ډېر ښه ښکلې ځکې دا روانه ده خلکو ته پیدې واغستې ماشاءالله. څومره څوک څه کولی شي د خپل وس مناسب الله د رضا لپاره په دې کې امداد وکړي او صدقه جاریه ده او بهرحال الله دې خیر کړي چې خیر وي. او دا موسم هم ډېر زیات ښکلی دی. مازه ته څه ستړی شوی یم یاره لینټر وکړو لینټر تا وکړو وشلې دی سملاستو ستړی شوې سملاستو څوک نه ستړی کېږي خبره پکې وکړه فریاد مه کوه. فریاد نو ته اوس پاسېدې نو فریاد به څه وکړې فریاد ما سهار نه بیخ راووت په ولاګ کې مې خلکو ته اوس پاسېدو په دې ټک دې ورسره خبرې خلکو مې بیخ راویستو په ولاګ کولو باندې ته اوس پاسېدې دې خیال دی مینهوالو داسې خوشحالېږي یاد دی اورې دا ځای کې دا لړي او بیا یې داسې وړي په دې طرف باندې برچت ته اوس په زو بره چې څه حساب کتاب دی دا پړوی ورته لګولي دي داسې راوړي دغه ګیټ باندې او دا پړوی دي داسې راځخکوي دا چې کوم دی سیسټم سټارټ دی دا تاسو لیدلی شئ شی دی بلحاظي پورې شی دی او چې کوم دی دا طرف هم شی دی هغه ځای کې قاري صاحب دی او عریف دی او ماما دی ناست دي دوی کته دغه ورکوي اطلاع ورکوي چې لکه مال دغه شګه چې کوم ده دا پسته که یا مټاکه که لکه اوبو ته زیاتې که باجري دا لکه یا ورته اوبه زیاتې که یا کمې که همداسې قصه پیسه ورکوي ماما ټور دا پکې وایي ډونالډ ټرمپ خو یې دله وډبو دغه ځینه دغه راخېږي باجري
یاره ډېر دنګ ځای دی سړی سر ګرځي چې داسې اخوا کېږي ورته دغه لینټر دی دا طرف شوی دی دا پړولو پاس حاچت دی دا زمونږ د جومات ټانکی دی حضرت الله چې کوم دی اوبو ته پکې اچوي د الله کور دی هر سړی خپل مطابق خدمت کوي ډېره مزه کوي یاره د دې ځینې چې داسې دې ځای ته کرسۍ کېږدي او څه کښېني دا چې کوم دی دا زموږ کورونه دي دا تیره ده دې نه اخوا بیا کور دی اخوا بیا بل کور دی اخوا بل دی بیا هغه بل دی او دغه بل کور دی او دا بل کور دی دا ټول زموږ د ترونو دي ماشاءالله نفتري دي پکې ډېر مزدار جانانه ماحول ښکاري تش مشورې کوي قاري صاحب دی او د دې کور پکې هغه دی تاسو لیدلی شئ مکۍ نه ښکلی خان وس راوختو خان جي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې سهار راغلی مېره سهار راغلی ښه ته نسومه ښکته وئ ښه اوس به راوختی د خیر روان دی لینټر ماشاءالله بس انشاءالله یوې بجې به د خیر ختم شي یوې له به انشاءالله ختم شي که نه او پیسې مېسې ډېرې ولګېدې بل دا کې چې دا مسافر یا داسې نور چا اوس نه څه طاقت کېږي چې نو پیسې مېسې راولګېوله کار دی مدرسې کې بیا دننه کار دی له پاسې بې کار دی بلکل دننه پلستر پکې پاتې دی پلستر دی دروازې کې ډېر کار دی ډېر کار دی پیسه دغه پیسه چې ځان نه معینه خیرات شي ښه خبره ده ښه خبره ده بیا پته نه لګي څوک خیراتونه کوي یا څوک نه دعوا کوي یا نه کوي نه کوي بلکل داسې ده بس ما زه حال نه یم کنه دا د الله او د بنده په منځ کې رازونه دي مطلب دا دی چې ریا دکلاو پکې نه نو یو روپۍ هم په کروڑه وده پټه باندې پټ پټه بالکل بس ټول مسافر ته اختر مبارکي او بس کټاون کولای شي بس دغه سلمان لمبر په دغه ودا باندې دی زمانو د خندادا سره کانټیکټ وکړ ټول آشنا خلک ته بس هغه سره پیژنې دا به نشته پیسې مې سره ولګي ځکه دا وړه په یخ کې دغه تناسي دی غیر موته په ګرمه کې غرموتناسي مهرباني الله پاک وساته اوس ډېر ښه میسج پکې خان جوړ کو او نور پسې دا ماحول انجوای کړه الله دا نوي باجري پسې راوړه او سیمټې پسې راوړو هغه یو بله ډېله ده د وخت سره تازه راوړي چې دغه نه مسله پکې نه دغه د کرخ حجاز روان دی تاسو لیدلی شئ خان ماما سي بس روان دی او ویډیو نشو کولی او سلطانه څنګه چل دی سلام خی څه تاثرات دي څه فیلینګ دی بس دا چې لاړو ما لاړو او په دې هر څه کې مې دا ټیم ضرور بدي شي دا خلک چې داسې ځای واچوي دوا وکړه په هغه ټیم کې خو مې ویډیو ونه کړه او لاړو دوبۍ ته او ډېر بې خونده ټیم یې ده اوس دا د لینټر ماحول دی دا قصه پیسه ده ټول وړاندې دي ماشاءالله ما دلې لاړو او اوس دا ښکلی خان دی او وړوکی لا دی څنګه چل دی تاسو دا مینوال وایي هره ورځ نوي نوي اپډیټ را لېږئ او بهر منځ ته او څه ووایئ خان ماما لاړ که نه تاسو لکه څه فیلینګ دی او یا تاسو ځئ که نه څه خواهش لرئ د بهر منځ زموږ بالکل اراده نشته نشته یاره زما خو اوسې په عمري رواج دی دغه شته اراده جو دغه ځای زما هم خوښ دی بالکل سپري وکړي که نه څوک خرچې مرچې ګرانې دي فیلینګ دا دی چې یاره موږ وایو چې یاره
بهرحال هر سړی په خپل کور باندې پاتې کېدی که نه الله پاک ولې رزق ورکولی خدای پاک ته زموږ د ملک ټیک کړي هر څه ډېر دي هر څه ډېر ګراني دي. ده، مالي ډېر دی ټیک شي او ګراني هم نشته دی خو بس د ملک سیستم نشو ویلی ګډوډ دی. الله به پې علي وي الله پاک چې کوم مشر راولي که نه هغه د هغه د اعمالو په مناسبت باندې د راولي. دې عوام نه عوام بهرحال زمونږ اعمال به داسې وي چې ټیک نه دي خدای دې په رحم وکړي آمین. د هر سړي د خدای په خپل کور باندې خپلو بچو سره ثواب وکړي. ثواب وکړي. الله پاک دې ټول منګه هم زه هم یم چې زه لاړی خو چې ته انګرېز ملک ته لاړی انګرېز او سړی چې ته د لارې په غاړه پروت یې او سیپي سیپي څوک ورته نه وایي چې ته څه کوې څه کوي خو په لیګل طریقه په باندې لیګل طریقه باندې. او دغه زمونږ حالات دي نه الله دې پکې خیر واچوي. بس یو خبره ده ما یو خبره ده یو خبره ده کاپی پیسټ ما عبدالعزیز یو خبره ده بس دیو چې دی کنه دا ټیمه ولا غلی دي دا لارې صفا دا لختین خطه او د صفا کو ماشاءالله دیو ډیر لرخه دا سورنګین خطه کنه ها ګن پکې نه خطه او لختی کې سورې بنو وسی آزاد کو او ها دا د شسته بوجه د خپل په دې طریقه باندې دا آزاد کو دا ټیمه ول دي سره په ملایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورو خیر دی شکر دی. ها دا دغه تاسو آزاد کو کنه او موږ آزاد کو. تاسو ډیره شکریا ده کوم او تاسو رااله همدا کار وکړو ډیره مهرباني او دا هر کس دې سي د کولای شي کنه بالکل دا هر یو کس دا زمونږ د النزیب چې دی چیرمن او زموږ سیکرټري صاحب چې دی دا د هغو په ترو باندې موږ دلته راځو او زموږ دغه چې دی بیا نن دغه ټي ام او سره دغه کېږي ټي ام او چې کوم دی عبدالله د هغه سره هم زموږ لږ ډېر تعلق پکې شته او موږ د النزیب او دلته کې دا اریپ او د دوه په دغه باندې راځو په ترو باندې او دا ټول کلی والا د کولای شي ځکه چې ټول کلی زموږ د ټول کلی سره دغه دی په هر ځای کې چې څه قسمه کچرې موږ به یې دغه کوو کلیر کوی به نو دا چې کوم نه نو حکومت د دې لپاره سیلري ورکوي دوله دا د هر په کلی کې او په غونډ سواد کې دا سیستم دی ټي ام ای دا کم کیسه پیسه چې دا دا ټول خلک چې دی نو په کار دا چې دا هر ځای ته د ځانه ځي د ځانه او دا کارونه چې دی دا کوي او د دې لپاره حکومت دوی له سیلري ورکوي دا کم ځای کې چې هم ګند دی او دغه دی نو تاسو د خپل چیرمن وغیره سره رابطه کولی شئ د هغو په ترو باندې به دوی راځي که نه راځي نو د هغې مطابق تاسو خپل کارروایي هم کولی شئ او دا حکومت دې له سیلري ورکوي په کار دا چې دوی د خپل کار کوي او په هر ځای کې ګندونه دي ماشاءالله دلته کې خو وکړو او اوس د کلي ډنډه ډېره خرابه سقاګن من دی نور ځایونه کوم ډېر ګندونه دي نو هم تاسو له پکار ده چې په دې باندې اکشن واخلئ او خپل دا کارونه په دې باندې وکړئ ډېره مهرباني ماشاءالله دا اوس کار سټارټ دی د روټۍ ټیم شو پکې هغه پکې ماشاءالله ګدا ناست دی ماشاءالله هاري صاحب دی کار دی هاري په ماش ورته ناست دی نو باسي دا مسار دی هغه عدنان دی مطلب دا دی چې ته ماشاءالله خبره کوه هغه په واد ناست دی دا همدا دی ماشاءالله ماشاءالله لینډر په خیر سره وشو او بس الله پاک دې په خیر سره وچکي او نورې قصې پسې به کېږي د وخت سره چې خیر وي زمونږ د روټۍ ټیم شو مظهر دی عدنان دی او ماشاءالله قاري صاحب دی عریب دی اظهار صاحب دی مظهرون وړی ته ګورئ خاص په واده کار دی خو کو مالي غنیمت ته به واچو مونږ ته او که نه چې کوم دی نو ماحول ختم چټۍ ټکوي را ټکوي ها خندا